بسم الله الرحمن الرحیم. محترمینو، نن په معاشره کې د ګیرې خریلو ډېر رواج راغلی دی. په هر کور کې چې کوم الګ ځوان کېږي، لاولې چاړه اغوستي خپل د مخ نه دا مبارکه ګیره لرې کړي. مونږ تاسو که دین اسلام ته وګورو نو د ګیرې حیثیت چې دی، علماء کرامو لیکلي دي چې ګیره ساتل چې دی دا واجب دی، او په دې معنی باندې سنت دی چې نبی علیہ السلام کوم کار کړی دی نو هغه سنت. د دنیا ته د ټولو نه ښکلی جماعت چې راغلی هغه د انبیاء کرامو جماعت. الله رب العالمین هر نبی ته په مخ باندې ګیره ورکړې وه، او ټولو پیغمبرانو خپل په ژوند کې خپل په مخ باندې ګیره ساتله. نو که دا ګیره خریل خوبصورتي وې، په ګیرې خریلو کې یې ښکلیوالی وې، نو اول نه با د انبیاء کرام خپل د مخ نه ګیره لر کړو. که دا ګیره په دې مخ باندې عیب وې نو الله رب العالمین با ځوانانو په مخ باندې ګیره نه راویسته. الله ډېر ښکلی تقسیم کړی دی، ښځې مخې صفا پرېښې دی او د نارینهو په مخ باندې ګیره پیدا کړی. الله قرآن کې فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله وی دا انسانان ما ډېر ښکلې سانچه کې پیدا کړل، ډېر ښکلې قالب کې مې پیدا کړل. چې الله وی ما دا انسان ډېر ښکلی پیدا کړی دی، الله د انسان په مخ باندې ګیره پیدا کړې ده، نو دا د دې نه ثابت شوه چې ګیره د سړي دپاره خوبصورتي ده، او د سړي مردانګي، د سړي سړیوالی چې دی دا په ګیرې باندې ښکلی ښکاري. سړی چې د مخ نه ګیره لر کوي د مشابهت د ښځو سره راځي. پیغمبر علیه السلام فرمایي من تشبه بقوم فهو من. چا چې د یو قوم مشابهت اختیار کو دا سړی به د هغه قوم نه وي. او بل حدیث کې څه راځي المرء مع من احبه. سړی به د قیامت پر ورځ هغه چا سره ولاړي چا سره چې دی محبت لري. نو ګورئ که زمونږه مینه محبت دنیا کې نیکانو خلکو سره و، صوفیانو سره و، هغه خلک چې د الله د پیغمبر سنت خپل په مخ باندې پرېښي دي او د سنتو مطابق یې ګیره ساتل، نو د قیامت په ورځ به موږ دارنګې نیکانو خلکو سره، داسې صوفیانو سره چې کوم خلکو د دې ګیرې احترام کړی، د نبي دا سنت یې ژوندي کړي، نو هغه خلکو سره به ولاړي. او که داسې نه وي الله د خیر را بیخ کی بیا بس کی. قرآن کې الله فرمایي لا تبدیل لخلق الله. د الله په خلقت کې، د الله په پیداوخ کې چې الله یو شی پیدا کړی دی تبدیلی مه کوئ. نو الله زما ستا په مخ باندې ګیره پیدا کړله او ما ته چړه را واخلو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا مبارک سنت د مخ نه لرې کو، کته یې خپل د خپو د لاندې وغورځو. د دې نه او بله غټه بې وفایي د قیامت په ورځ چې ما ته انشاءالله الرحمن جامع کوثر د پاره ځو، حوض کوثر باندې پیغمبر علیه السلام ولاړي او مونږه دا اراده لرو چې لاړ شو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه جامع کوثر واخلو ور ویسکو، او په مخ باندې وګیره نه نو په کوم سترګو به نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مخامخ کړي، په کوم سترګو به نبی علیه الصلاۃ والسلام مخامختیا کو، هغه به وایي تا زما سنت خپل په خپو کې وغورځو، تا سره دومره فکر نو زما د سنتو. او د الله په دې پیداوخ کې چې ما ته تخلیق وکړو نو الله له بس جواب ورکړو. علماء کرامو لیکلي دي چې ګیره خریل دا ګناهي کبیره ده، او که یو سړی د ګیرې ته په سپک نظر باندې ګوري یا دا ګیره خپل په جسم کې عیب ګڼي نو دا بیا ډېر غټ ګناه دی. وری که یو سړی ګیرې ته بدې ردې وي چې بھائی دا څه فضول شی دی زما په مخ باندې پیدا کېږي او زه یې بار بار لر کوم، دا کفریه الفاظ دی. وری سړی دې سره کافر کېږي، نکاح یې هم ماتېږي او د اسلام دایرې نه خارج کېږي. ولی دا ګیرې شعائر اسلام نه یو شی دی. او بل خاص خبره دا د فطرت نه هم ده. دا ګیره لږ شیزونه د فطرت نه دي، نکونه کټ کول، بریتې جوړول، صحیح ده جی، ترخونو ویښته صفا کول، سترګې پاکول، غوږونه پاکول، خپل غاښونه پاکول، دارنګې په مخ باندې ګیره پرېښول، دا د فطرت سنت دی چې د سړي په مخ باندې به ګیره
نو خپل د فطرت نه هم دا بغاوت دی. زما وروڼو ځوانانو ښکلې ښکلې ګیرې وساتئ. تاسو یقین په الله وکړئ. یوه خاص خبره درته وکړم، کوم سړي چې په مخ باندې ګیره نه وي هغه ته دا محسوسېږي چې زه د زنانو ته ډېر ښکلی ښکارم. یقین په الله وکړه دا زنانه دا سوچ کوي چې دی زموږ د قبیلې نه دی. مذاق نه کومه، زنانه دا سوچ کوي چې دی زموږ د قبیلې نه دی. یو سړي سوال وکړو، وی مولوي صاحب په ګلۍ باندې تېرېږو د کوم هلک چې ګیره نه وي نو دا زنانه د ده نه پرده نه کوي، بار دغه شانې ولاړې، او چې کله د ګیرې والا راشي نو یو دم زنانه پناه شي. نو جواب کې ورته مولوي صاحب ووی چې کله دا بېګیره روانه نو زنانه و سوچ دی چې دا زموږ د قبیلې نه دی، زموږ په شان. او کله چې دا د ګیرې والا راشي نو هغو ته پته ولګېږي چې اوس اصلي سړی راغی. زما هرگز ستاسو توهین او ستاسو تنقیس مطلب نه دی. زما عزیزانو دا ګیره د الله د پیغمبر سنت دی. او کوم سړی چې دا ګیره لرکوي د 40 غنټې په ګناه کې دی، او که اچانک په ده باندې مرګ راغی او دی دې ګناه کې مبتلا یي نو دی به الله له څه جواب ورکوي؟ 40 غنټې په ګناه کې مبتلا دی. څومره د خطرې خبره ده چې په مانځه کې ولاړ دی بیا هم په ګناه کې مبتلا دی. قرآن درس ته ناست دی، قرآن تلاوت ته ناست دی، بیا هم په ګناه کې مبتلا دی. خانه کعبې کې ولاړ دی، الله رب العالمین ته زارۍ کوي، بیا هم په ګناه کې مبتلا دی. یعنی دومره خطرناکه ګناه ده ګیره خریل چې دی عبادت هم کوي، د هغې باوجود په عبادت کې دننه دی او دی ګناه کې هم مبتلا دی. اور یقین په الله وکړئ چې کوم سړي ګیره ساتل هغه بغیر د ښځې نه دی پاتې شي. ښځه به الله ضرور راکوي. ښځه ګیرې خریلې سړي ته هم میلاویږي او ګیرې وال ته هم میلاویږي. ولې دا الله فیصلې مخکې نه کړي دي، او چې څنګه الله ستا په نصیب باندې لیکلي یقین په الله وکړه هغه شانې به میلاویږي. که د دې مخ نه دا ګیره نه دا پټ ورپسې هم لرکي که نه چې کومه الله لیکلي په هغې کې څه تبدیلي نه راځي. ولې د الله فیصله اټل ده. زما ستا د پیدایش نه مخکې دا ټولې فیصلې شوي دي چې د دې انسان ژوند څومره دی، دته به رزق څومره میلاویږي، دی به مالدار یا به غریب وي، دته به ښځه څنګه میلاویږي، د کوم خاندان نه به میلاویږي، بچي به یې سوی، لوڼه به یې سوی، زامن به یې سوی. دا خو بس زموږ د ذهن کمزوري ده او د عقل کمی ده چې خلکو په سر باندې څپېړې ایښي. څوک وایي زما لوڼه ډېرې پیدا شوې، او څوک مختلف توجیحات پیش کوي. دا اټل فیصلې دي، په دې باندې مه خفه کېږئ. څه چې الله تا دپاره لیکلي دي هغه به میلاویږي، او څه یې چې لیکل دي هغه ما تا دپاره بهتر دي. ولې یو خدای پاک چې دی د یو بنده سره د 80 میندو نه سیوا مینه کوي. نو زما ستا عقل چې ختم شي هغې نه وروستو د الله حکمت شروع کېږي. ما تا دپاره چې هغه څه لیکل دي او څه چې راکوي په هغې کې زما ستا دپاره خیر دی او حکمت دی پکې. ما تا پې نه پوهېږو، الله ته پته ده. نو د الله په هرې فیصلې باندې رضا پکار ده. رضا بالقضا چې څه دی الله فیصله ده په هغې راضي کېدل پکار. نو چې څه الله لیکلي خپل ایمان مضبوط ساتئ. ګیرې خریلو سره په هغې کې چینجینګ نه راځي. داسې کېدی شي که الله در نه خفه شي، کېدی شي درته سزا راکړي. ډېره ښه خوی والا ښځه یې ستا په نصیب لیکلې وه، الله ته څه ګران دي چې ته الله ناراضه کړه، دا مبارک سنت دې لر کړه د مخ نه. د الله په تخلیق کې دې تبدیلي راوسته، کېدی شي الله درله بد اخلاقه ښځه راکړي، یا هغه ښځه چې ډېر ښه خوی و الله یې خوی بدل کړي، دا ټوله زندګي درته جهنم جوړ کړي. نو داسې کول نه دي پکار. الله رب العالمین دې مونږ ته د نبي علیه الصلاة والسلام هر یو سنت ژوندي کولو توفیق راکړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي خالف المشرکین وفروا اللحیه واحفوا الشوارب. وی د مشرکینو مخالفت وکړئ، ګیرې غټې کوي او بریتې نری کوي. نو مسلمان طریقه څه پکار ده چې هغه به ګیره غټی او بریتې به یې وړي. مشرکین ګیره وړه کوي او بریتې غټې غټې ساتلي. که تاسو وګورئ نن معاشرې کې بعضې ځوانان داسې غټې بریتې به یې ساتلي، په دې خوله کې به یې پرتي، او چې کله شیدې یا مستې د خولې ته نږدې کړي که نه ته به وایي چې په ونو باندې اوس د بهار موسم راغلی او نوې نوې غوټۍ نیسلي، داسې د بریتو ویښتو سره یې دا شیدې ونښلي یا سالن ورسره ونښلي، دی عجبه معلومیږي. سړی پې ډېر بد معلومیږي. دا کوم ځوانان وروڼه
چې دا غټي غټي بریتي وساتي ګیره په مخ نه اور بریتي ساتلي دا داسې ښکاري لکه د پیشو په مخ باندې چې غټي غټي بریتاني داسې نه پکار. شریعت انسان لا د شریعت اتباع پکار ده، د مغرب د خلکو اتباع نه دی پکار. تاسو کتل لګنه ماخام شي نور راشي مغرب طرف ته لاړ شي ډوب شي هلته مغرب کې دومره غټ نور ډوبېږي نو زما ستا اخلاقیات به هم زوال پذیر کېږي نه. زما ستا اخلاق د مغرب په اتباع کې د مغربیانو د صلیبیانو په اتباع کې تباه شو. که چېرته موږ د محمد رسول الله او اصحاب محمد اتباع وکړه د علماء حق علماء دیوبند اتباع وکړه نو ان شاء الله زما ستا اخلاق به نه تباه کېږي بلکې زما ستا اقدار اخلاق به ان شاء الله نور بهتر شي. الله رب العالمین دې په دین اسلام باندې صحیح طریقې سره عمل کولو توفیق راکړي. آمین.